السلام علیکم مینوالو، زه عبدالمتین اچکزی نن د روژې مبارکې په د آخري شپو کې یو ار بیا ستۍ په خدمت کې د چمن ډسټرکټ ډایري سره حاضر یم. نن به خبره کوو چې زموږ په سرحدي ښار چمن کې ولور دومره زیات شوی دی چې بالکل غریبان د وس کار نه دی. مختلفه غریبان که دوستي وکړي یا ښه وغواړي د دوی هغه ولور پر دوی باندې دومره بوڅي چې دوی مختلفه ځایو باندې پر کوټیانو ګرځي یا مختلفه ځایو باندې خلکو ته خواستې کوي چې په ما ولور پسې دی. ولې دغه مشران دې ته پاملرنه نه کوي؟ ولې علما پر دې باندې خبرې نه کوي؟ ولې مشران پر دې باندې اکشن نه اخلي؟ ولې سرکار پر دې باندې اکشن نه اخلي؟ که یوې خواته وګورو په شمالي بلوچستان مختلفو سیمو کې چې کوم د پښتنو سیمې دي په هغه کې ولور 20 لکو روپو 15 لکو روپو ته رسېدلی دی. خو ډېره د افسوس خبره ده دا وخت ما سره علما ښه ښایسته مولوي عبدالرحمن سمین صاحب ما سره موجوده ناست دی. د دوی څخه معلومات کوو چې دی په دې متعلق باندې څه وایي، د دې ولورو ته دی په کم نظر ګوري. مولوي صاحب دې ولورو ته په کم نظر ګوري؟ اول خو د ټولو څه مخکې تاسو او ستاسو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلام وایو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالمتین اچکزی صاحب یقینا ستاسې دغه اقدام د ستاینې وړ دی چې تاسې د معاشرې و هغه مرض ته اشاره وکړله چې د هغه څه د سیمې که ځوان دی، که موړ دی، که مسکین دی، که نارینه دی او که زنانه دی، ټول ځین متاثره دي. دا صرف د دې د زموږ ستاسې د چمن مسله نه ده، ټوله پښتنیزه چې کومه سیمه ده هغه که په افغانستان کې ده که په نورو علاقو کې ده هغه ټوله د دغه څه متاثره دي. اول خو زه ټولو اوریدونکو ته دا وایم چې د ولور د جواز او غیر جواز دا زموږ ستاسې مروجه ولورونه په دې به وروسته خبره وکم. اول چې دا ستاسې پر طبیعت سره ولاړ سم چې دا جایز، نو آیا چې د یو جایز عمله څه دومره فتنې خورېږي چې هغه د ګنډلو نه وي، نو د دې مخنیوی پر مسلمانانو لازمه دی، یو که نه دی. په یو وخت کې د زنانو دپاره مسجد ته تګ جایز و، زنانې به تللې، لیکن بعد کې د هغه څه فتنې خورېدلې، نو ټولو علماو بالاتفاق وویل چې زنانې به مسجد ته نه ځي. نو که زه چیرې د دوی سره دا خبره ومنم چې دا جایز دی، ولور هر څو ایښولی سي، د کم ولور څه چې بدامني راځي، د کم ولور څه چې قتل و غارت راځي، د کم ولور څه چې غلاوې راځي، د کم ولور څه چې بېحیایي زیاتېږي، آیا د دې مخنیوی پر مسلمانانو نه دی لازم؟ نن که چیرې د پښتنو یا په نورو سیمو کې د مسلمانانو په علاقو کې بدامني ده، په دې کې هم د دغه ولورو غټ کردار دی. ځکه زموږ کتابونه لیکي چې په کومه علاقه کې ودونه ګران سي په هغه علاقه کې به زنا اسانه سي، بېحیایي به اسانه سي. نو چې زنا عامه سي، بېحیایي عامه سي، الله و هغه علاقې والا ته د قتل عذاب ورکوي. نو بیا به په سیمه کې قتلونه کېږي، پر یو موټرسایکل به مړه کېږي، پر یو موبایل به مړه کېږي، پر لک روپۍ به مړه کېږي، بیا به د خلکو مال ځان محفوظه نه وي. د هغه شاته د ولور کلدار دی. ځکه که موږ تاسو په دا سیمه کې وګورو د غربت شرحه ډیره زیاته ده، د غربت د مسکنت په خلکو کې ډیر دی، ځکه په دغه سیمه کې نه د تجارت داسې لارې چارې سته، نه یو بل داسې کښت و کروندې سته، نه یو باغونه سته چې خلک یې وکري. خلک ټوله د نیمه شپه باندې نیمه چمن چانس ته روان وي، نیمه په توبه کې لغړېتوب کوي، نیمه غریبان روزانې کوي، نیمه ډریوري کوي، نیمه څه کوي، نیمه څه کوي. دغه کم ولور چې د مشرانو څخه موږ ته راپاته دی، د دغه تاب هېڅوک هم نه لري. دا واده چې کوم دی دا الله جل جلاله په قرآن مجید کې یو ډېر غټ نعمت ښوولی دی. که سړی د قرآن مطالعه وکړي، الله د نعمتونو ذکر کوي. اول الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، الله ستاسو دپاره مځکه هواره کړې ده، پر هغه باندې غرونه دي، دا غرونه د مځکې تابع دي. دویم د سی الله فرمایي وخلقناکم ازواجا، چې تاسو مې جوړه جوړه پیدا کړي یاست. د دغه واده څه وروسته بیا نور نعمتونه
وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. دا ټول نعمتونه بیا د واده څخه وروسته دي. دا خوب، دا شپه، دا ورځ، دا لمر، دا سپوږمۍ، دا اسمانونه، دا ټول د دې څخه وروسته دي. لیکن په بده مرغه موږ په خپلو په رواجو په رسمو دغه عظیم نعمت ته لارې تړلې دي. موږ نن سبا وینو په دا علاقه کې د پیغلانو ځواني د دیوالونو سره خارې سوله. ورکړي دي لس کاله کېږي چې ناست دي، لس کاله کېږي ناستې دي. ماته په دې سیمه کې را معلومې دي. خلکو کوزدې کړي دي. لس کاله کېږي دغه پښتانه په ایران کې، په نورو ملکونو کې، په دوبۍ کې، په نورو خارج ملکونو کې د ولور د لاسه ورک دي. لس کاله کېږي چې دوی دغه ولورونه نسي برابرولی چې دوی د خپلې زنانې را واده کړي. ما سره رابطې کړي دي چې مولوي صاحب لس کاله مې کېږي چې دغه یم په مسافري راغلی یم، زه ولور نسم برابرولی. دا څومره د نقصان خبره ده، دا څومره د ضرر خبره ده چې د سیمې د ځوانانو ځواني په مسافري کې تباه سوله د ولور د ګټلو دپاره، او د سیمو د پیغلانو ځواني د ولور په انتظار کې د دیوالونو سره خالص سوله. مولوي عبدالرحمن سمین صاحب که دا ووایه چې اوس څه پکار دی، زموږ مشرانو ته څه پکار دی، زموږ علما ته څه پکار دی، زموږ خلکو ته څه پکار دی؟ زه وجه ټولو ته وایم، که علما کرام دي، که دا مشران دي، که خانان دي، چې ستاسو سره د ښار د مهنګاهي د ګرانۍ فکر سته، د بدامنۍ فکر سته، د هر شي فکر در سره دی. که چیرې سړی شاته وګوري دا ټوله د دغه ولورو سره متاثره دي. نو ته چې غل ورکوې، ما خپله داسې غله لیدلي دي چې د واده خلاصه لا سوې وله، لیکن د واده د رسم د رواج د پوره کولو دپاره غلا کوله، ونیول سو، څو کاله د مچ په جیب کې بندي و، د واده خلاصه لا سوې وله. زموږ په علاقه کې وله زما خپله لیدلي دي. نو زه دې ټولو مشرانو ته وایم چې ټوله په دا کې مجرمین دي. هغه که هر څوک دي چې کوم سړی په دې کې کردار ادا کولی سي، هغه دې دغه شی ختم کړي. دا علما کرامو ته هم زه دا وایم چې کله نکاح تړې، دا خلک ټوله متوجه وي. نکاح چې ته په عربي کې خطبه ووایه، لږ په پښتو کې ودې خلکو ته ووایه چې واده ګران سي، کم تاوانونه راځي، کم نقصانونه راځي، کم ضرر راځي. دا خلک لږ د دې څه وبېروه چې دغه تڼۍ تړل دا پیسو ته چم دی، دا ملا تړل دا پیسو ته چم دی، دغه لونګۍ ول ورتړل دا پیسو ته چم دی، دا اوه اته نه کسان ناستي دوه وکه دا ټوله پیسو ته چم جوړېدل دي. دا ټوله هغه دی نه دی چې دا څوک یې اخي. ما ته یوه ورځ یو سړي وویل ته پر موږ دا زری دره، مال زه دې لک روپۍ در بچاوم، ته چې نن زری جیب ته اچې، سبا به د زوی په کوزده کې لک روپۍ غورځې، بیا به دا رقم لک روپۍ تقسیموې. نن د مسلمانانو ټوله پیسه پر غلطه لار روانه ده، پر رسم پر رواج باندې روانه ده، د دین ته شا کړې ده، آخرت ته شا کړې ده، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنتونو ته شا کړې ده، د الله و قرآن ته شا کړې ده. ټوله وس و طاقت د دې ټوله ګټنه د دغه ولورو دپاره ده. زه دا د سیمې تجارانو ته وایم، دا کوم چې په کروړو په عربو روپۍ دي، یا زکاتونه لري، یا دوی خپل سرمایې لري، عجز صاحب ته په دغه روژه کې وینې تاله د ټولو څه زیات ولورو والا ډېر راځي. ښه معززه ځوانان، معززه کورنۍ والا، دا به د ملکانو د تجارانو پر کوټیانو باندې ګرځي د ولور د ټولولو دپاره. عجز صاحب زه تا ته وایم، دا تجار ته وایم چې ته د پیسو په نشو کې مست یې، ته د پیسو په نشو کې ډوب یې، ته په یوه کوزده کې لک نه، دوه لکه نه، 15 لکه روپۍ غورځې، 10 لکه روپۍ مصرفوې. دا رواج تا جوړ کړي، دا رواج ته ترقي تا ورکله، دغه کار پر مخ تا بوتی، تا به د خپلې پیسې پر دین لګولې ولی، د دغه غریبانو پر خاطر به دې دغه رواج ختم کړی وی. نو زه پر دې ټولو دا غږ کوم چې دغه مالداران چې ته وس لرې، لیکن د غریب په خاطر، د مسکین په خاطر دغه شی ختم که. دا کوزدې پر سنت طریقه په مسجد کې شروع که، دا په کوزدو کې زریان تقسیمول پرېږده، دا په ودو کې زریان تقسیمول پرېږده، دا په لکونو خوشام پرېږده. دا ټوله هغه اعمال دي چې په شریعت کې هېڅ ګنجایش نه لري. اول خو لا ډېره باد کې راځي، دغه شان دي چې دا هېڅ ګنجایش نه لري، لیکن ټوله سیمه پاخته ده. ټوله سیمه پاخته ده چې څنګه مولوي صاحب وینا ته یې واورېدله. حقیقتا چې د دې سره بدامنین زیاتېږي، نور داسې اعمال کېږي چې مولوي صاحب ویل چې ما په خپله ولور ادا سوی، هغه کس
په غلا کې نیول شوی. خو ډیره د افسوس خبر د مشرانو ته پکار دی، علما ته پکار دی چې پر دې باندې اکشن واخلي، پر دې باندې خبرې وکړي، پر دې باندې تبصرې وکړي. مولوي صاحب سبا بل دا وینا کوو. مولوي صاحب زیاتره دلته زموږ په سیمه کې، زموږ په علاقه کې که همسایه ملک افغانستان وګورو، پښتنو په سیمه کې دلته زنانې د 14 کلو د 14 کلو زنانه پیغله دا زموږ سپینږیري بوډا سړی د پیسو په لالچ کې وغواړي. دې ته تی په کوم نظر ګوري؟ عبدالمتین صاحب که سړی د دې پس منظر ته وګوري نو دا هم د ولورو د وجې څه. یو سړي و 2 زامنو 15 زامن په کور کې ځوانان ورته ناست دي، کوزدې ورته کړي دي، لیکن راودولی نشي. اخر دی راسي لور پر قرباني کی یا خور پر قرباني کی. دا څو وخت مخه یو چا لور دا رقم ځای ته ورکوله، مال ولې ورکوي؟ ول زوی ته مې کوزده په 10 لکه کړې ده، څو وخت کېږي چې هغه د پلار کره ناسته ده، زه نسم راودولی. نو د زوی دپاره دی لور قرباني کوي، د ورور دپاره لور قرباني کوي، او د کور د جوړولو دپاره لور قرباني کوي. دغه ټوله کسان چې د لور د ارمانونو سره لوبې کوي، د هغو د جذبات د خاورې سره خاورې کوي، دوی د هغو دپاره داسې رشته وګوري چې د هغو هم عمر نه وي، هم مثل یې نه وي، د هغو جوړ نه وي، د هغې خوښه نه وي. اوس که سړی قرآن ته وګوري په هر ځای کې چې په جنت کې د حورو یا د هغه حورو د ذکر د مسلمان دپاره سوی دی، نو په هغه کې د اطراب لفظ ضرور ورسره راغلی چې یعنستي امزولی به. نو په معرف القرآن کې مفتی شفیع عثماني صاحب رحمه الله د دغه آیتونو په تفسیر کې لیکي چې کم څوک لور ورکوي یا څوک غواړي هغه ته باید د عمر خیال وساتلی سي. داسې نه چې ته یو نجلۍ لور و دغسې چاته ورکوي چې هغه د دې د نیکه په درجه کې دی، نو دغه د وجې څخه زناوې هم زیاتېږي. ځکه مفتی شفیع عثماني صاحب لیکي چې وایي کم ځای کې د ناخوښ ودونه شروع سي نو دا هم د زنا یو سبب بره وګرځي. که چیرې د زنا اسباب کمول غواړي نو ودونه داسې مه کوئ چې د هغو ناخوښه ځایونه وي. نو دغه کسان دي چې د لوڼو په نمو باندې تجارت شروع کړی وي یا په خوندو باندې تجارت شروع کړی وي، یا دوی وایي چې لور یا د بدۍ ده یا د نیستۍ ده، دا یو ډېر غټ جهالت دی، یو ډېر د جهالت غټه ناره ده. زه و دې خلکو ته وایم چې ته د زوی دپاره 100 ځایه مرکې کوې، د موټر ټیرونه پکې پنچر کې، پکې زاړه کې، یو کور زوځې په بل کور ننوځې چې زه زوی ته دغه نجلۍ ور غواړم چې در اوسه چا راوړې نه وي. نو زه و دې ته وایم چې دغه لور هم پر تا حق لري، دا هم ستا د زړه ټوکره ده. ته د دې دپاره هم داسې رشته ګوره چې د دې د دنیا او د آخرت پکې خیر وي، نه د دې د جذباتو سره ته لوبې وکړې. دا یو روپۍ تاله په ښه نسي درکړلی، ته چې دا خرڅوې په 10 لکه، په 40 لکه، یا په 80 لکه، په 80 لکه روپۍ د پیسو دپاره ورکوې، هغه تاله هم په کار نسي درکړلی. څو ورځې به ته ښه مستي پکې وکړې، لیکن آخر انجام به د هغه دا ډېر بدتر وي. ډیر بدتر وي. چې څنګه مولوي صاحب وینا ته واورېدله، مولوي صاحب وویل چې دا د ولوره سره تړون لري. که سړي و خپلو بچیانو ته کوزدې ورکړي دی ولور هلته نسي ګټلی، دی خپله نازکه لور راواخلي، هغه د پیسو په لالچ ولې په 2 باندې د بچیانو ولور پسې هغه وایي دی سړي ته ورکړي چې هغه د دې د لور قابله نه وي. مولوي صاحب سبا یوه بله پوښتنه کوو. مولوي صاحب دا که درته ووایي چې زموږ زیاتره تجاران دي زیاته مسافري وکړي په کلونو وره کې 8 میاشت 9 میاشت په جاپان په دوبۍ کې تیر کې، د دوی چې کوم دلته کوروالاوي دي، زنانې دي، دا د دوی دې ته په کوم نظر ګوري؟ ګوره که سړی په قرآن مجید باندې نظر واچوي نو سکون په څه کې دی؟ دا خلک چې کاروبار کوي، تجارت کوي، د دې دپاره کوي چې د ښه ژوند په جوړ کړي یا ځایونه په جوړ کړي یا سکون په حاصله کړي. سکون الله جل جلاله په کور کې ښوولی دی، لتسکنو الیها، چې د کور والا څخه به ته سکون حاصلوي. نو دغه کم خلک چې بار ملکونو ته تللي دي، یو خو هغه غریبان مسکینان لاچاره چې په کچهګري باندې تللي اوس راتلی نسي، هلته پساوي. یو دغه تجاران چې په کروړو په اربو روپۍ لري، دوی په کلونو په مسافرۍ کې ورک وي، د کور خیر خبر نه اخلي. هغه زنانه چې ده راوت کړې ده هغه یو داسې په دا کور کې ژوند کوي لکه یو مزدوره، بس صرف د کور د خدماتو دپاره ده، نور بس دی چې بیا یو کال بعد راسي بیا هم کله یو ځای میلمه، بل ځای میلمه، بل ځای میلمه، چې دلته راسي لا هم وخت نه ورکوي. نو زه دې خلکو ته وایم چې دغه دنیا په هر حال کې تېرېږي، دا په نه څه تېروئ، دا یو ګزاره کوه. دا دومره مسافرۍ، دا دومره کلونه د نن سبا په وخت کې چې پرفتن دور دی، د کور د غلو سه عزتونه محفوظه نه دي، زنانې دومره برداشت نسی کولی، هغه دومره صبر نسی کولی، هغه دومره
جدایي نسی برداشتولی. هغه د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په ژوند کې چې چا و بل چا و ښځې ته په بد نظر کتلی نسو، چا و بل چا عزت اخیستلو سوچ نسو کولی. په هغه زمانه کې چې دا فلمونه نه ول، ډرامې نه ولې، بې پردګي نه وه، بې حیایي نه وله، لا هم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی په یو وخت کې راوځي چې ګوري یو زنانه اشعار وایي، نو هغه اشعار چې ویله د خاوند په یاد کې ویله. حضرت عمر رضی الله تعالی پوښتنه وکړه د دې خاوند چیرې؟ ول هغه خو داسې په جهاد کې تللی دی. نو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی دا تحقیق وکړي چې یو زنانه څو وخت برداشت کولی سي یا صبر کولی سي د خاوند بغیر. نو هغه تحقیق وسول 4 میاشتې. یعنی دا د هغه زمانې خبره ده. د نن سبا وخت کې چې بېحیایي ډېره د عزتونو خوندي کېدل ګران دي، چې د کور د غلو سه و عزتونو ته خطره ده. په دغسې وخت کې خو زه بالکل دا مناسب نه ګڼم چې یو سړی دې د پیسو په خاطر، د ډېروالي په خاطر، حالانکې د غومره ګزاره کېږي د په کلي په علاقه کې، او داسې کسان هم شته چې هغه په هفته کې هم راکللی سي، د جاپان راکلی سي، د دوبۍ زه راکلی سي، لیکن دی ورک په کلونو او زنانې دلته د دیوالونو سره زړي. ډېره مننه چې څنګه مولوي صاحب وینا ته یې واورېدل چې 4 میاشتې په کار دي مسافر ته چې دی مسافري وکړي، بیا خپلې زنانې ته راسي پخوا دور کې، اوس دور نه پخوا دور کې. د مولوي صاحب څخه یوه دا بله پوښتنه کوو، زموږ زیاتره تجاران دي رابار کړی یو شی ښکاره کوي بل شی، غوړي کې 2 نمبر یې. ودې ته مولوي صاحب دې تجارت ته په کوم نظر ګوري؟ زه چې کله د خپله معاشره کې دا بدحالي وینم، نو ماته د 2 شانو کمی محسوسیږي. یو دا چې نفقه خرابه ده، بل نطفه خرابه ده. نفقه په دې وجه چې د یو روزانې والا سې ونسې د یو جاپان د تجاره پرې ټوله 2 نمبرې کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای التجار یحشرون یوم القیامة فجارا الا من اتقى وبر وصدقه، چې د تجارانو حشر به د قیامت پر ورځ د فاجرانو سره، د فاجرانو ځای جهنم دی، ان الفجار لفی جحیم، چې هغه به په جهنم کې وي. نو که اوس موږ د روزانې والا سره راواخو عبدالمتین صاحب، روزانې والا په روزانه ځان وساکي، وایي چې ځان وساکئ روزانه شروع، چې دلته راسي څا به دې په روزانه ورکړي، لوړ به یې پراخې لاندې به یې تنګوي، دیوال به یې لاندې پراخ کړي، لوړ به یې تنګوي. که دغه نور تجاران راواخې، دا د ډبو والا دي، دا غوړي والا دي، په 100 لیټره غوړي کې به 19.5 لیټره اچولي، وړو والا به په 100 کیلو پارسله کې 19 کیلو په وړه اچولي وي. د چین شی به د جاپان ټاپه به پر ولي، 2 نمبر شی به په اول نمبر به ورکوي. او دغه رنګه چاوي په هغه کې به رنګ ګټ کړي. ماته بله ورځ یو چای ویډیو راواستولې په دا شنو چاوي، یو داسې کیمیکل ورګډېږي چې دا چاوي شنې پاته سي، چې هغه سړی د پښتورګو څخه خلاصي، د پښتورګو ناجوړي سړي ته ورچي. نو مال دا خاموش قاتلان دي. ډاکټران دي په دواو کې 2 نمبري کې د کمپنیانو سره فکسینګ کړی وي، هغه دواوې دی باسي چې کوم کمپنیان ودی ته مراعات ورکي، ودی ته رشوتونه ورکي، ودی ته ګټې ورکي، د غریب خیال نه پکې ساتي، هغه دا رنګوي. تیل والا پمپو والا چې ورسي ایراني او پاکستاني به په لګټ کړي، یا به هغه لیټر راکم کړی وي، هغه د تیل دا 1 لیټر بنې کم به وي. هغه دغه جاپان والا چې ورسي د انشورنس د غلا مټران به راوستلي، په دغه کې به مشت خرڅوي. مولوي صاحب دې ګټ ته په کوم نظر ګوري؟ نو دا ګټه خو بالکل زه تاته وایم چې نفقه خرابه ده، یعنی نفقه حرامه ده. شی به په 10 پی رانیولی، دی به ګراک ته قسمونه اخلي چې ما په 20 پی رانیولی دي، په 20 پی به رانیولی، دی به ما په 10 پی رانیولی دي. یعنی زه خپله یو ورځ د یو لیړۍ والا څه دا غریبه سې ونیسې د جاپان د کاروباري پرې لیړۍ والا ته زه وایم خورما، ما وایي دا ماته په 15 شپېته پرته ده، اما نو چې تا ته په 15 شپېته پرته ده، نو یو 10 پی 20 پی خو تم د ګټې حق لرې، دا واخه. څنګه والا یو ناست دی، هغه یا دا دروغ درته وایي، اخر چې مو خورما ځنه واخیستله باره وایي بله کم خرڅېږي نه، وینې. نو دغه وجه دا ده چې دا نفقه حرامه ده، دا ټوله معاشره چې خرابه ده، دغه نفقه د وجې څخه خرابه ده. او دویمه چې ما درته نطفه په دې وجه پر یو سړي ښځه طلاقه سوې د دی نه دی په خبر، غلط دغه الفاظ وایي چې د خدای د خوا راشه وسې نه به کدر، چې د خدای د خوا غږ را باندې وسي نه به کم در، چې د خدای زوی سې نه به کم در، او ملا پوسو کار پوسو د ژورې
ګرځولي بیا د ملا سره څه کار دی په ژوره پسخن یعنې په سړي باندې ښځه حرامه سوي دی په خبر نه غلط الفاظ استعمالوي د الله ګستاخي ځین وسي د پیغمبر علیه السلام ګستاخي ځین وسي د ژورو ګستاخي کوي د سنتونو ګستاخي کوي زموږ په معاشره کې چې کوم الفاظ استعمالیږي یعنې هغه الفاظ زما بل چې کتاب کتل چې دا چې خدای به کوي ته به کوې یعنې ستا هغه الفاظ دي چې دا ګناه کبیره دي په ځینې الفاظ خو سړی مرتد سي کافر سي ښځه هم پر حرامه وي نو دغه نفقه نطفه نن سبا په مسلمانانو کې ډېره خرابه ده. ډیره مننه کور ودان چې تا موږ ته وخت راکوي مینوالو چې څنګه تی د مولوي صاحب وینا واورېدله دغه ښایسته وینا چې مولوي صاحب تی ته مختلفه چې کوم دلته په چمن کې مختلفه ستړي وې مشکلات و هغه مشکلات درته په ګوته کولو دا وخت زموږ د چمن ډسټرکټ ډایري وسر ته ورسېده زما د کیمرا ټیم سره راکوي ما عبدالمتین اچکزي ته اجازت بیا به د بل نوي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر کیږو د خدای په امان.